پاکستان ته د افغانستان لخوا غاښ ماتونکی ځواب د چې څنګه ولې ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. سلګونه پاکستانی لارۍ د جواز نه لرلو له امله درول شوي دي. پاکستانی سوداګر وایي د افغان حکومت د تازه اقداماتو له امله یې سلګونه بار وړونکي موټر په تورخم کې درول شوي دي. دغه سوداګر وایي افغان حکومت له پاکستانی موټرونو نه تازه د جوازونو او روډ پاس غوښتنه کوي چې له دې امله سلګونه موټر په تورخم کې درول شوي دي. د افغانستان لوري ته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکو ویلي تر دې وړاندې پاکستانی حکومت له افغان سوداګرو او موټر چلوونکو د جواز غوښتنه کوله چې اوس افغان حکومت هم ورته اقدام کړی دی. د دغو خونو چارواکي وایي افغان حکومت مخکې له مخکې پاکستانی موټرونو ته خبرداری ورکړی دی چې له جواز پرته افغانستان ته تګ راتګ نشي کولی. افغان حکومت داسې مهال په دغه اقدام لاس پورې کوي چې پاکستانی لورۍ له کلونو راهیسې افغان سوداګر په بیلو نومونو ځوروي او زیانونه ورته اړوي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.